وهي معلومة له تعالى من جهتين. مخکې شارح قاضي فعلمه تعالى الاجمالي بتلك الاشياء دا خبر او کولا چې علم د الله تعالی په ممکنات باندې دوه قسمه ده، یو علم اجمالي ده او بل علم تفصيلي ده. او علم اجمالي د الله تعالی په ممکنات باندې دا نفس ذات د الله تعالی ده، او علم تفصيلي په معنا د حاضر د المدرک سره هغه عین ده د چا سره؟ د ممکنات سره. نو دوی او تفریع ور باندې کوي. نو فهیا دغه اشیاء او ممکنات معلومه له تعالی، دا معلوم دی الله تعالی لرا من جهتین، د دوه جهتونو نه. غرض د شارح قاضي په دا من جهتین سره د فد اعتراض د حاصل اعتراض ده چې کله علم د الله تعالی په ممکنات باندې او علم اجمالی شو بل علم تفصیلی شو، نو دا خو لازم سو توارد د علتین په معلول واحد باندې. معلول واحد هغه انکشاف د ممکناتو ده، او علتین دو سو چې علم اجمالی ده او بل علم تفصیلی ده. نو خو علم د معلوم د پاره علت ته کنه ذکر دلته خو مراد د علم نه علم حقيقي ده کنه، هغه معنا مصدری خو نه ده کنه چې هغه تعبیر ونه په فارسی کې په دانستان سره کیږي. نو چې کله د الله تعالی دوه علم راغله په ممکناتو باندې، نو توارد د علتین راغی چې علم اجمالی او بل علم تفصیلی ده په معلول واحده باندې چې هغه انکشاف د ممکناتو ده، او توارد د علتین په معلول واحد باندې نه دی صحیح. نو دی جواب کې من جهتین حاصل ده چې په ممکناتو باندې د الله پاک علم اجمالی او علم تفصیلی دواړه ده، او دا ممکنات معلومات د الله تعالی دي، خو په جهتین سره څه مطلب دی؟ د علم اجمالی دا علت او مبدا د انکشاف ده، او علم تفصیلی دا علت او مبدا نه ده بلکې دا شرط د انکشاف ده. شرط د څه ده؟ نو توارد د علتین په معلول واحد نه ده، توارد د علت واحده چې علم اجمالی ده په معنا د مبدا او انکشاف سره، او شرط چې علم تفصیلی دراغه په معلول واحد باندې، او توارد د علت او د شرط په یو شی باندې راتللی شي. پوښ ورباندې نو فهي دغه اشیاء چې د معلومات د الله تعالی د من جهتین د دوه جهتین نه، فانها بوجودها الاجمالي متحده معه تعالى فينطوي علمها في علمه بذاته تعالى. غرض د شارح قاضي دغه عبارت نه فانها بوجودها الاجمالي متحده معه تعالى، غرض د شارح قاضي دغه د درې اعتراضونو نه دلته درې اشکال پیدا کیږي. د دې درې واړو جواب تقریبا یو دی. اول اشکال او اعتراض دا دی چې تو د الله تعالی علم اجمالی هم شته په ممکناتو باندې، نو معترض وایي چې د ممکناتو د پاره خو په مرتبه د علم اجمالی کې وجود نشته. مرتبه د علم اجمالی ازل ده. مرتبه د اجمالی چی ده؟ ازل ده. ازل د ممکناتو د پاره په مرتبه د علم اجمالی کې وجود نشته. ولی ممکنات په ازل کې شته؟ نه. ها نو چې په مرتبه د علم اجمالی کې وجود نشته د ممکناتو د پاره، نو انکشاف د ممکناتو الله تعالی ته وشو په مرتبه د علم اجمالی کې په ازل کې نه کنه. نو تخلف د اثر راغی چې انکشاف د ممکناتو ده د مؤثر نه چې علم اجمالی ده. پوښ ور باندې تخلف د اثر راغی د چانه؟ د مؤثر نه. دا دی یو اشکال. دویم اشکال دا ده ته وا چې ممکنات د معلومات د الله تعالی دی په مرتبه د علم اجمالی کې هم، او مرتبه د علم اجمالی هغه مرتبه د ازل ده. نو چې په مرتبه د علم اجمالی کې ممکنات معلومات د الله تعالی شو، نو د معلوماتو ترمن خو امتیاز هم راځي کنه راځي چې دا او دا فلان او دا فلان او دا شو او دا شو امتیاز راځي کنه راځي. نو بیا په فاضل کې په مرتبه د علم اجمالی کې د ممکناتو ترمن شي امتیاز وی کنه. ولی ځکه علم چې نه کنه دا مساوي دی د امتیاز سره، د معلوماتو ترمن د علم د وجه نه امتیاز راځي کنه راځي. او حالانکه امتیاز په ازل کې په ممکناتو کې نشي راتللی، ولی ځکه په ازل کې ممکنات معدوم دي او په معلوماتو کې امتیاز. په دې باندې پوهیږي دا څو اشکال شو؟ دوه اشکاله. دریم اشکال دا ده چې په ازل کې ممکنات نشته، نو چې په ازل کې ممکنات نشته او ته چې حقیقت د علم وجود الشیء للشیء موجود بالفعل لکنه، نو وجود را نه په ازل کې ممکنات لره، نو علم قرآن غي الله تعالی ته په ممکنات باندې په ازل کې، نو نسبت د جهل راغی الله ته په چا کې؟ په ازل کې. او نسبت د جهل الله ته صحیح ده نه. څو اشکال او شابسي؟ درې اشکال شو. د دې درې اشکال هم دا یو جواب ده چې د ممکناتو د پاره وجود اجمالی شته، او ممکناتو د وجود اجمالی دا متحد دی د وجود د الله تعالی سره. څه مطلب متحد ده؟ یعنی د ممکناتو د وجود هغه منشأ او علت څوک ده؟ الله ده کنه. او ممکنات
معلولات او انتزاعیات دي کنه د وجود د الله تعالی نه ځکه وجود چا ور بخله ممکنات وتا الله پاک نو وجود د منشي دا وجود د چا دی د انتزاعي دی کنه د معلول دی کنه نو ځکه ممکنات لرا په ازل کې وجود شته وجود اجمالی او دغه وجود اجمالی دا متحد دی د وجود د چا سره د الله سره څنګه متحد ده چې الله تعالی منشأ د منشأ د الله تعالی ذات دا منشأ د ممکنات ولی ځکه د ممکنات وجود د چا د طرف نه ده نو کنه خو الله منشأ شو کنه شو نو چې وجود اجمالی ولا رشته نو ځکه انکشاف هم راغی امتیاز هم راغی الله ته او د قشان نسبت د جهل مرانه چاته الله په دې باندې ورسېد ان شاء الله او کته وای چې وجود اجمالی ولا رفاضل کې راغی نو بیا خو قدیم شو نه هغه قدم او حدود چې دا په اعتبار د وجود تفصیلی سره دی دا په اعتبار د چا سره ده او کنه وجود اجمالی خدا معنا چې چون کې الله موجود دی په ازل کې او الله چې دا منشأ د ممکنات ده نو موږ ویلې شو چې اجمالا ممکنات موجود دي په ازل کې او په دغه وجود سره ممکنات ازلی ګرځي نه ځکه ازلیت په اعتبار د کوم وجود سره راځي تفصیلی سره په دې باندې پوښ فانها دغه ممکنات بوجودها الاجمالی په اعتبار د خپل وجود اجمالی سره متحده المتحد د الله تعالی سره ان لاندې ناکید دی کلی کنه ای الذي اغه وجود لا يترتب عليه الاثار الخاصه للممكنات چې پاغي باندې اغه اثار خاصه د ممکنات نه مرتب کیږي مثلا اغه دا نشو مونږ ویلې چې ولا چې وجود اجمالی ولا رفاضل کراغی نو دا د ورسره شي ازلی دي دا د ورسره شي ازلی دي فینطوی علمها فی علمه بذاته تعالی دا تفریع ده په اتحاد فی الوجود باندې دو ویل کنه چې دا ممکنات په اعتبار د خپل وجود اجمالی سره متحد دي د الله تعالی سره نو د ممکناتو د وجود اجمالی په اعتبار سره اتحاد الله تعالی سره غي کرانه غي نو په دې باندې تفریق اوس نو فینطوی نو مشتمل له علم د ممکناتو فی علمه بذاته تعالی علم د الله تعالی کې په خپل ذات باندې دا چې علم د الله تعالی په خپل ذات باندې راغی نو په دې کې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې هم دی ولی ځکه د وجود اجمالی په اعتبار سره خو ممکنات متحد دي کنه د ذات د چا سره د الله تعالی سره پوه شو باندې ها نو دا تفریع شو په اتحاد فی الوجود باندې تفریع د معلول په علت باندې ها تفریع د معلول په چا باندې اتحاد فی الوجود د ممکنات وجود اجمالی د الله تعالی سره دا علت د چا شو د انتوا شو چې علم د الله تعالی علم د ممکناتو یعنی علم د الله په ممکناتو باندې دا مشتمل شو په چا کې مشتمل شو په علم د الله تعالی کې په خپل ذات باندې علم د الله تعالی په خپل ذات باندې مشتمل علم د الله تعالی په ممکناتو باندې شي مشتمل پوه شو ان شاء الله نو علت د انتوا شي شو د دې اشتمال شي شو اتحاد فی الوجود څه شي اتحاد فی الوجود خا نو غرض د شارح قاضی خو یو تفرید په دې اتحاد فی الوجود باندې تفرید معلول په علت باندې او بل غرض رد دی په بعضو باندې بعضی د سی وای بعضی د سی وای چې وای دا ممکنات چې دي کنه دا په اعتبار د وجود اجمالی سره متحد الله تعالی سره وای ذکر دي چې علم تام بالعلت علم تام بالعلت دا مستلزم دی علم لرا بالمعلول یعنی چې علم تام راغی په الله باندې الله علت د ممکناتو ده نو دا مستلزم دی علم لرا په دې ممکناتو باندې په دې معلول باندې ولی وای ځکه علم تام بالعلت کله راځي چې کله په دې علت او د دې علت په ټولو اوصاف باندې علم راشي او یو وصف د اوصاف د دې علت ناغت شي د کونه علتن دی کنه کونه هو کنه چې کونه علتن شو نو دا چې ممکن الله تعالی علت شو نو علم ولا په چا باندې راغی په ممکناتو باندې نو دوی وای چې توې د اتحاد علت د انتوا شي د شابسي ګوره شارح قاضی خو ویل کنه چې علت د انتوا د علم انتوا پیژنه انتوا اشتمال ها انتوا شي علت د اشتمال شي شو اتحاد فی الوجود شو کنه او بعضی د سی وای چې نه علت د انتوا غدا ده چې علم تام بالعلت دا مستلزم دی علم لره په معلول باندې نو چې علم تام په الله باندې راشي علم په ممکناتو باندې راځي ولی ځکه علم تام بالعلت دا معنی چې په علم راشي په دې علت باندې او په ټول اوصاف د علت باندې او یو وصف د اوصاف د علت نه شي دا کونه علتن دی کنه نو ځکه علم بالله علم بالممکنات هم دی علم بالله نو دی وی چې نه فینطوی چې
چې نه علت د انتوا چې دغه اتحاد فی الوجود دی ولی که چیرته علم تام به شی دا مسلم شي علم رب المعلول نو بیا خو فکر دا چې کله علم په یو شی باندې راسي نو علم باید په ټولو اغیارو باندې راشي ولی ځکه علم تام به شی دا معنی چې علم راشي په دغه شی باندې او په ټولو اوصاف د دغه شی باندې نو یو وصف د اوصاف د دغه شی نه خو هغه دا کنه چې کونه مغایرا للاشیاء کونه نو به چې یو علم په یو شی باندې راشي نو به په ټولو اشیاء باندې راشي نو فینتوی نو مشتمل د علم د ممکنات په علم د الله تعالی کې په خپل ذات باندې نو ګوره فإن هذا ممکنات په اعتبار د وجود اجمالی سره متحد د الله سره او بوجودها التفصيلي او په اعتبار د وجود تفصیلی حاضر د عنده تعالی الله تعالی ته بلا حلول وقيام بذاته بغیر د حلول او د قیام نه حلول او قیام یو معنا ده حلول او قیام یو معنا ده دا بلا حلول وقيام بذاته تعالی چې ویلې دا د فد یو وهم وکولې حاصل دا تا ویل چې دا ممکنات په اعتبار د وجود تفصیلی سره حاضر دي عند الله نو معترض وای واهم وای چې مراد د حضور د ممکناتو نه به مراد د حضور د ممکناتو نه بداوي چې دا ممکنات قائم دي تر الله پورې چې دا ممکنات قائم دي تر چا پورې وهم کوي چې مراد د حضور د ممکناتو نه بچ شي وي هغه بداوي چې دا ممکنات قائم دي تر چا پورې نو دی وی نه چې دا قیام دی وی نه بلا حلول وقيام بذاتی دا قیام چې دا په صورت د ناقیت کې راځي قیام التراضی چې کله د عالم او د معلوم ترمن شي علاقه د ناقیتی لکه علم د الله تعالی په خپل صفاتو باندې نو الته قیام شته د الته صفات قائم دي تر الله پورې فمادا او په صورت د معلولیت کې قیام نشته په دې باندې سړي بلا حلول وقيام حلول په معنا د قیام سره ده نو د عطف د قیام په حلول باندې د عطف تفسیری ده د عطف تفسیری ده بغیر د قیام نه بذاتی تعالی تر ذات الله تعالی پوری لاندې ناکید د کلی لاندې محشی تراکی وزي قوله حاضره عنده التدویل چې دغه ممکنات په اعتبار د وجود تفصیلی سره حاضر دي عند الله نو محشی څه وي وقوله دا قول د شارح چې حاضره عنده الى اخره ولعل هذا مراد افلاطون من المثل غرض د محشی هغه اعاده د هغه توجیه سابقه ده ګوره کستاسو فکری کنه شارح دا سویلی او مخکی چې د افلاطون را اعاده چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې دا په واسطه د صور سره ده او دغه صور قائم دي تر دې صور پورې دا صور قائم دي تر چا پورې دې صور پورې نو البته بیا په شارح باندې اعتراض پیدا شوی وو چې د افلاطون محقق او الخدا د علم د الله تعالی په ممکناتو باندې حضوري ده نه حصولي نو ته څنګه وای چې علم د الله تعالی د افلاطون په ممکناتو باندې حصولي ده اغل تم محشی شارح قاضی په حاشیه منهیه کې د افلاطون د مسلک د لپاره توجیه کړي و هغه داسي چې په شرح کې د سی ویلې شوې دي چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې صور دي وای د صور نه دلته مراد نفس دغه ممکنات دي نفس دغه اشیاء دي خو علم حضوري شو کنه دو صورونه د صورت جمع ده د صورت اطلاق په دوه معناګانو باندې کېده یو شی موجوده من الشیء الاخر لکه ما تصور استاو کستا صورت زما په ذهن کې حاصل شو دغه صورت شی موجوده من الشیء الاخر ده ټیک او بل معنا د صورت اطلاقیږي په مطلق شی باندې په اعتبار د حضور علمی سره مړه د شی وای د صورت اطلاقیږي په معلوم باندې د صورت اطلاق په مطلق معلوم باندې هم کیږي نو الته موږ ویل کنه چې شارح په شرح کې دا ویلي چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې صور دي د افلاطون دا راي ده د صور نه نفس د ممکنات مراد دي نو علم حضوري شو کنه ولا علم عین شو د چا سره د معلوم سره دا علم حضوري وي نو غرض د محشی خیالي چې نشابسي اعاده د اغه توجیه سابقه ده ولعل هذا وشاید چې هم دقه مراد د افلاطونی من المثل د اغه مثلنا التویل کنه مثل افلاطونیه نو مثل یو معنا مثل په معنا د صور سره یو معنا مثل په معنا د چا سره الکه د ممکناتو ته ولی مثل ویلې ځکه دا امثال دي کنه دا مشري په دې باندې سری ولعل هذا ويمدق مرادي چې یعنی ممکنات حاضر دي په اعتبار د وجود تفصیلی سره عند الله بلا حلول وقيام ام دغه شاید چې مراد افلاطونی من المثل د چانه د اغه مثلونه یو التویل کنه وهي المثل الافلاطونيه نو الته موږ دوه تشریح کړی وي یو دا چې مثلونه مراد څه شي دي هم دا صور یو دا چې مثلونه مراد څه شي دي صور دي
او بل دا چې مثالونه مراد هغه نظائر څه شی هغه نظائر چې هغه څلور شیانو کنه چې افلاطون پاغي کې شیو متفرد او افلاطون پاغي کې شیو یو دا چې علم د الله تعالی په ممکناتو باندې پواسي د سور سره ده او دغه سور قائم تر الله پورې نه دي بلکې دا تر چا پورې دي تر دې سور پورې خو شور باندې یو دا بل بس ده کنه وتحقيقه